د مرګ مسافر درویشتمه برخه. یا اقصا تبع سلطان صلاح الدین رولا د اسلامی نړۍ غم خوره تل شاهین رولا شاهین رولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین رولا. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. زه محسن احسان میوزل بیا د مرګ مسافر د داستان د خبرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خبرونه تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو په تېره برخه کې مو اورېدل رکن الدین عمیر ته وویل عمیره دا کیسه یې ورته وویل دا به په نن خپرونه کې واورو. ته یوه شپه په خپل مسکن کې تېره کړه او سبا ته د برکای خان په لور روان شه. هغه ستا ملګری دی او ورته ووایه هلاکو غواړي چې ډېر ژر په مصر حمله وکړي. که هغه چېرته حمله وکړي نو تاسو د شا له لوري په هلاکو حمله وکړئ. په دې صورت کې به د هلاکو بچ کېدل ناممکن وي. عمیر ورسره موافقه شو. لږ وروسته دواړه مسکن ته داخل شول. د ولګاد سیند په غاړه برکای خان د ځان لپاره یو ښار جوړ کړی و چې د پخو خوش څخه پکې یو محل د ځان لپاره هم جوړ کړی و. برکای خان په شاهي محل کې د خپل وراره نوکالي سره ناست و. نوکالي د برکای خان د مشر ورور باتو خان زوی و. څوکیدار کوټې ته رادننه شو. خپل سر یې د احترام لپاره ټیټ کړ او وویل د باندې یو نابلد شخص راغلی دی غواړي چې تا سره وګوري. خپل نوم عمیر بن خزام یادوي. برکای خان په خپل ځای کې ودرېد. څوکیدار ته په غوسه شو او وویل آیا ته دومره جاهل یې چې عمیر بن خزام نه پېژنې؟ په دې نه پوهېږې چې هغه څوک دی؟ هغه نه اشنا شخص نه دی بلکې د برکای خان ورور دی. کاشکې چې د هغه په اوږو کې نه ولی او دننه دې راوړی وی. برکای خان د دروازې په لور روان شو. څوکیدار په منډه د باندې لاړ. برکای خان له دروازې سره نږدې و چې عمیر دننه را داخل شو. برکای خان ورته د خپل دواړه لاسونه خلاص کړل او ورته غاړې شو. دواړه یو د بل لاس په لاس کې ونیو او مخکې روان شول. برکای خان لومړی عمیر خپل وراره سره معرفي کړ او بیا خپل ځان سره نږدې کېناوه او وویل زما ورور ما سره ډېر وخت وروسته د لیدلو لپاره راغلی دی. ما تا ته یو وړاندیز راوړی دی. برکای خان په ډېره مینه وویل وایه یو ورور د بل ورور څخه څنګه وړاندیز کوي؟ هغه کوم کار دی؟ عمیر د وخت ضایع کولو نه بغیر سیده د مطلب خبرې ته راغی او وویل ایا ته پوهېږې چې هلاکو په نږدې راتلونکي په مصر حمله کول غواړي؟ هو ما ته هر څه معلوم دی. ستا راتلو نه مخکې مې د نوکالي سره همدې باره کې خبرې کولې. تر اوسه موږ هلاکو ډېر برداشت کړ. هغه بغداد تباه کړ. موږ خاموش وو. هغه میا فارقین صلیب او دمشق تباه او برباد کړ. موږ هیڅ هم ونه شو کړی ځکه چې موږ مجبور وو. زموږ عسکري طاقت د هغه څخه کمزوري وو. اوس زه د عسکري طاقت له نظره پوره تیار یم. هلاکو چې اوس په کوم اسلامي ښار حمله وکړي نو زه به یې پښې ترې ماتې کړم. ته بې فکره اوسه. هلاکو که چېرته د مصر په لوري کوچ وکړ نو زه به د شمال له لوري د هغه په شا حمله وکړم. عمر مطمئن شو او ویل زه همدې خبرې ته راغلی وم. زما وړاندیز همدغه و چې ته په هغه د شا لخوا حمله وکړې. دا وړاندیز نه بلکې د یو مسلمان په حیث زما فرض دی چې د دښمن څخه د مسلمانانو حفاظت وکړم. د دې مقصد لپاره نوکالي د خپل لښکر یو بهترینه حصه هم مخکې څخه تیاره کړې ده. هلاکو که چېرته د مصر په لوري کوچ وکړي نوکالي به د هغه تعقیب پسې شي. زه ورته اوس پوره تیاری لرم. قدم په قدم به دا محسوس کړي چې د هلاکو په مقابله کې ته او رکن الدین ببرس تنها نه یاست. برکای خان به هم تاسو سره وي. عمر د خپل سر نه خول لرې کړ. په میز یې کېښود او وویل که چېرته موږ هلاکو ته شکست ورکړ نو دا به د اسلام لپاره یو ستر خدمت وي. داسې به وګڼم چې ما د کوم مقصد لپاره د ایران سیند په غاړه غرنۍ سیمه کې د مرګ مسافرو مسکن جوړ کړی و د هغه مقصد پوره شو. برکای خان د خبر موضوع بدله کړه او وویل زما چې کوم سفیران قاهرې ته تللي وو بیرته واپس راتلو سره یې راته وویل چې په یو جنګ کې قطبغا د غلو په شان حمله وکړه چې له امله یې هوازن په شهادت ورسېد. زه پرې ډېر خفه شوم. ما هغه سره ملاقات کړی و. فرشته هم چې یو بې مثاله جنرال و. د هوازن په یادولو سره عمر خفه شو. خپل سر یې ټیټ کړ او ځان ته یې خپله تسلي ورکوله. برکای خان د عمر لاس په خپل لاسونو کې ونیو او ښکل یې کړ. په ډېرې مینې یې ورته وویل زه د هغه مجاهد لاس ښکلوم چا چې د ګلیلې په میدانونو کې قطبغا ته شرمناکه ماتې ورکړه او له منځه یې وړی دی. هغه داسې یو جنرال و چې هلاکو نه ماتېدونکی ګڼلو. خو تا او رکن الدین هغه ته ماتې ورکړه. هلاکو به ضرور پوه شوي وي چې مسلمانان داسې یو مړی دی چې د ستوني څخه نه تېرېدونکی دی. اوس به هغه په پوره تیاري سره په مصر حمله کوي. د هغه حالت به د قطبغا څخه مختلف وي. برکای خان جګ سو. خپل وراره نوکالي ته مخاطب شو او وویل نوکالي ته د عمر د غسل او خوراک بندوبست وکړه. دا به میلمستون کې نه بلکې محل کې اوسېږي. زه لږ کار لرم بیرته واپس راځم. برکای خان د باندې لاړ. نوکالي عمر د ځان سره ملګری کړ او د اوسېدلو ځای په لوري لاړل. چیرو بهیبت او دبدبه بیا تر هند ورسې
چیرو بهیبت او دبدبی بیا تر هند ورسی سلطان محمود غزنوی تر عباسین رولا سلطان محمود غزنوی تر عباسین رولا عباسین رولا د اسلامی نړۍ غم خوره تل شاهین رولا شاهین رولا. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو بیا عمیر د خپل مسکن په لور روان شو. عمیر لا د خپل مسکن څخه 100 میله لرې و. هغه ولیدل چې د غرونو په منځ کې یو غټ لښکر پړاو اچولی دی چېرته چې اور له ورایه ښکاره کېده او د اسونو غږونه یې واورېدل کېدل. څومره چې سترګو کار کاوه د خیمو یو غټ ښار لګېدلی و چې له امله د عمیر په ذهن کې مختلف سوالونه پیدا شوه. آیا دا د هلاکو خان لښکر دی؟ لیکن په خپله یې ذهن کې په جواب کې سره وویل نه دا د هلاکو خان لښکر نشي کېدی. هغه چې چېرته حمله کوي داسې غافل نه وي ځکه چې دا لښکر داسې پړاو اچولی دی لکه چې په خپل ملک او خاورې کې چې وي. د عمیر په ذهن کې یو بل سوال پیدا شو. هغه دا چې آیا دا د شام هېواد د عیسایي کلاګانو لښکر دی؟ هغه دا سوال هم په خپل ذهن کې رد کړ. عیسویانو زما مسکن سره دومره په جرأت پړاو نشي اچولی. بیا په ذهن کې یو بل سوال را پیدا شو. آیا دا د رکن الدین ببرس لښکر دی؟ د ذهن له بلې حصې څخه اعتراض وشو لیکن د څه لپاره؟ سمدستي یې ذهن ته راغلل چې شاهد هلاکو دې لوري ته کوچ کړی وي او رکن الدین د هغوی د لار نیولو لپاره دلته پړاو اچولی وي. په همدې دوران کې عمیر د لښکر څخه یو اوږد چکر وواهه خپل مسکن ته داخل شو او د مسکن حفاظت کوونکي د عمیر په لیدلو سره د سبحان ربي الاعلی اوازونه جګ کړل چې د سلامتۍ د پیغام په معنا و. مطلب دا چې په مسکن کې خیر او خیرات دی. عمر یو ځای کې ودرېد او خپل یو ساتونکي ته د لاس اشاره وکړه. ساتونکي د خپلې پوستې څخه لاندې راغی او عمر په مخ کې ودرېد. عمر د هغه نه پوښتنه وکړه زموږ د مسکن د اخري حد څخه 15 میله په اندازه یو غټ لښکر پړاو اچولی دی. ایا تا ته معلومه ده چې دا لښکر د چا دی؟ سپاهي د عمر په لوري کتلو په ځای خپل سر ټیټ کړ او ویل زما اقا دا د مصر د حکمران رکن الدین ببرس لښکر دی. عمر په حیرانتیا سره وویل آیا هلاکو زموږ په لوري کوچ کړی دی؟ زما اقا ما ته د دې خبرې علم نشته. دا لښکر د 3 ورځو راهیسې دلته پروت دی. رکن الدین خپله د دې لښکر سره دی. هغه ستا انتظار کوي په کوم مهم روانیږي. هیڅ چا ته هم علم نشته چې چیرته روانیږي. له ابنواس پرته پرې څوک نه پوهیږي. رکن الدین اوس چیرته دی؟ لږ مخکې د ابنواس سره د لیدلو لپاره د کلا په لور لاړ. عمر نور هیڅ پوښتنه ونه کړه. د آس واګې یې کش کړ او سپاهي بیرته خپلې پوستې ته لاړ. عمر چې کله د کلا دروازې ته نږدې سو ویې لیدل چې ابنواس رکن الدین او شیبان ولاړ دي. عمر د خپل آس څخه کوز شو. 3 واړو سره سترې مشې وکړل. رکن الدین د خوشحالۍ اظهار وکړ او ویل زما امید و چې ته به په دې 2 ورځو کې راشې. زه د خپل لښکر سره دا 3 ورځې ستا په انتظار کې وم. عمر په غور سره د رکن الدین په لور وکتل او وویل آیا چېرته حمله کوې؟ نه زما په ذهن کې وړاندیز دی چې د هلاکو خان د حملې نه مخکې موږ باید د شام اوسېدونکي مصر ته انتقال کړو. ما د هغوی د اوسېدو انتظام کړی دی. د اوسېدونکو د انتقال سره سم به موږ د هغوی د اوسېدلو ځای ته اور واچوو. باغونه به یې له منځه یوسو. په دې کار کولو سره به هلاکو خان ته د خوراک لپاره هېڅ هم په لاس ورنشي. د هغوی اسونه به د خوراک د مشکل سره مخ شي. آیا ته زما له دې وړاندیز سره موافق یې؟ زه ستا وړاندیز سره موافق یم. نو بیا ته نن ارام وکړه. د سبا څخه به موږ په خپل مهم په لور روان شو. زما په لښکر کې 60,000 ترک جنګیالي دي. 10,000 جنګیالي پکې ستا دي. په دې لښکر سره به موږ ډېر ژر په خپل مهم کې کامیاب شو. ما خپل لښکر سره ستا د مسکن څخه 15 میله لرې پړاو اچولی دی. شاید تا هم لیدلی وي. اوس زه ځم. سبا ته به د خپل لښکر سره د کلا څخه راشم. نن شپه ته ما سره پاتې شه. نه یو سپه سالار د خپلو جنګیالیو سره یو ځای ښه ښکاري. د کوم لښکر جنګیالي چې په ځمکه کې ویده کېږي د هغه لښکر سپه سالار چې د ځان لپاره نرمې بسترې اچولې وي د خپل لښکر جنګیالیو په نظر کې ډېر ژر غورځېږي. د رکن الدین ببرس په خبرو عمر مطمئن شو او ویل سپه سالار د ورغوي حیثیت لري او جنګیالي د ګوت په شان دي. کله چې ګوتې له منځه ځي ورغوي بېکاره پاتې کېږي. کوم سالار چې د خپلو جنګیالیو سره ناوړه سلوک کوي هغه بې اصله او ناکام سالار دی. ته چې د کوم مهم څخه راغلې د هغه باره کې دي څه هم ونه ویل. ما د برکای خان سره ولیدل. هغه څه ویل؟ هغه اوس د جنگ لپاره پوره تیار دی. هغه ویل که چېرته هلاکو د مصر په لور کوچ وکړي نو زما لښکر به د هغوی تعقیب کوي. هغه د خپل لښکر یو بهترین حصه د خپل وراره نوکیالي په مشري تیاره کړې ده. د هغه جاسان وخت د هلاکو د نقل او حرکت خبر ورکوي. هلاکو خان چې کله کوچ کوي نو د نوکیالي لښکر به د هغوی تعقیب کوي. رکن الدین په ډېر اطمینان سره وویل نو بیا داسې وګڼه چې هلاکو به زموږ مخکې وي او موږ به د هغه تعقیب پسې یو. اوس به موږ هغه ته بیرته خپلې پلارنۍ دښتې د تیښتې موقع نه ورکوو. رکن الدین په خپل آس پوه شو. زه اوس ځم. زما لښکر زما انتظار کوي. ته هم اوس ارام وکړه. رکن الدین د خپل آس واګې راکش کړل او د کلا څخه بهر شو. عمر چې کله د خپل کور په لور روان شو ابنواس ورته وویل په میلمستون کې د قویزن یو ځوان ستا انتظار کوي.
هغه تا لپاره د قاضي شمس الدین قیوزیني یو پیغام راوړی دی. هغه شمس الدین چا چې د فدایانو څخه د خلاصون په خاطر هلاکو خان ته د حملې دعوت ورکړی دی. ما د هغه څخه پوښتنه وکړه خو هغه په دې اصرار کوي چې عمر نه بغیر زه هیڅ چاته هم دا پیغام نشم ورکولی. عمر ودرېد، د میلمستون په لور روان شو. وویل زه غواړم لومړی د هغه سره وګورم. بیا 3 واړه میلمستون ته داخل شول. دننه یو ځوان ناست و. نو عمر ابونواس او شیبان په لیدلو سره ودرېد. ابونواس را مخکې شو، ځوان ته مخاطب شو. نو عمر په لور یې وکتل. وویل عمر بن خزام ستا مخې ته ولاړ دی، کوم پیغام چې راوړی دی هغه ورته ورکولی شي. ځوان را مخکې شو، په ډېر احترام سره عمر سره ستړي مشي وکړل او وویل زه د ډېر وخت څخه ستا په لټ کې وم. د میا فارقین د سقوط څخه وروسته زه ستا د مسکن په لور راغلم، خو معلومه شوه چې ته د تاتاریانو سره په جګړه کې مصروف یې. ما د یرشلم په یو سرای کې ستا ډېر انتظار وکړ. بیا خبر راغی چې ته قاهرې ته تللی. هلته چې لاړم معلومه شوه چې ته بندي شوی یې. بیا یرشلم ته لاړم. کله چې ستا د خوشي کېدو څخه خبر شوم نو بیا ستا د مسکن په لور راغلم. لیکن تاسو د برکای خان په لور تللی وئ. ما سره د قاضي شمس الدین یو پیغام دی چې په دې کې څه لیکل شوي دي. زه پرې نه پوهېږم. په همدې سره جیب ته لاس کړ، یو کاغذ یې ترې راویست او عمر ته یې ورکړ. عمر پیغام خلاص کړ او په لوستلو یې پیل وکړ. شمس الدین لیکلي وه زما د قوم محسنه، زه نن په خپلو غلطیانو باندې پښیمانه یم. ما د فدایانو د خلاصون په خاطر هلاکو خان ته د حملې دعوت ورکړی و. زه نه پوهېدم چې یو داسې ځناور ته د حملې دعوت ورکوم چې هغه هېڅ تهذیب او انساني کرامت نه پېژني. زه اوس د مسلمان قوم په اړه هېڅ خوشفهمي نه لرم. زما د غلطۍ څخه زما قوم په عذاب کې ګیر شوی دی. د قیزون په ښار کې چې کومې اندېښنې تا ماته د راتلونکي باره کې ښودلې وې هغه اوس ما په مخ کې د لمر په شان روښانه دي. ما په رښتیا هم چې په ما تیز توپان کې د کښتۍ بانونه خلاص پرېښودل، هر طرف ته تباهي اور او مایوسي دی. تاتاریان موږ څخه د ازادۍ پوره قیمت اخلي. تا صحیح وویل زما زوی، ما چې کومه غلطي کړې ده سزا یې اوس زما قوم ته رسیږي. زما زوی ما معاف کړه. زه داسې یو بدقسمته انسان یم چې بغیر د اوښکو تویولو څخه نور هېڅ هم نشم کولی. ما د زناور څخه د خلاصون لپاره نور زناور را دعوت کړل. ما په تاتاریانو اعتماد وکړ، کوم چې د تورې چالاکۍ فریب او دوکې څخه نور هېڅ هم نه پېژني. زه نه پوهېږم چې زما مزل چیرته دی. زه د قوم په تباهۍ او بېوسۍ باندې په ذهني توګه مفلوج شوی یم. زما د قوم محسنه ما معاف کړه. د قوم ذلیل او بدترین انسان قاضي شمس الدین قزویني له لوري د پیغام په ویلو سره عمر کاغذ تاو کړ، په جیب کې واچوه او په سترګو کې اوښکې راغلې. د څه وخت لپاره عمر خاموش شو. بیا ځوان پوښتنه وکړه قاضي شمس الدین اوس چیرته دی؟ د ځوان په سترګو کې اوښکې راغلې او په غمجن غږ سره وویل زه د هغه ګاونډی یم. هغه ما ته وویل چې دا خط تا ته در ورسوم. د دې څخه وروسته د هغې صفته معلومه نه شوه. ځینې خلک وایي چې تاتاریانو سره په جګړه کې یې برخه واخیسته او د میا فارقین په آخري جنګ کې په شهادت ورسېد. عمر خپلې اوښکې تم نه شوې کړی. اوښکې په ځمکه جذب شوې، جسم یې ولړزېد. لږ وخت لپاره همداسې ولاړو، هېڅ یې هم ونه ویل. په دې دوران کې راغلی ځوان خپل سالار عمر ته ور وړاندې کړ او وویل ما ته اوس اجازه راکړه. دا څو میاشتې کېږي چې د خپلو خپلوانو څخه لرې یم. زه غواړم چې ډېر ژر خپل کور ته لاړ شم. عمر په خپل خواهش او هوس کې نه و، هغه په سوچونو کې ډوب و. لاس یې د مخې لپاره راغلي ځوان ته ورکړ. ځوان د باندې ووت. عمر د لږ وخت لپاره همالته ولاړو، بیا د خپل کور په لور روان شو. ابونواس او شیبان د هغه پسې شاته روان و. عمر خپل سر ټیټ نیولی و او د داسې مسافر په شان روان و لکه هر څه چې یې د لاسه ورکړي وي. پر دغه خاوره مو د برم او عزت ژغورون کې، پر دغه خاوره مو د برم او عزت ژغورون کې، یو بل اتل لکه یوسف منې تاشپین راولا، تاشپین راولا د اسلامي نړۍ غمخوره تل شاهین راولا، شاهین راولا خدای اقصا. د خپرونې درنو او قدرمن اورېدونکو، رکن الدین ببرس د تاتاریانو جنگي چال تخنیک د هغوی په خلاف استعمال کړ. عمر سره یو ځای د شام هیواد لرې پرتو سیمو ته لاړ. باغونه یې ویجاړ کړل، کلیو ته یې اور واچوه، وینې یې له منځه وړې. د فرات سیند په غاړه ټولو وښو ته اور واچوه. د فرات سیند غاړې نه تر سینا دښتې پورې هېڅ چېرته هم د اسونو لپاره واښه نه پیدا کېدل. د شام هیواد مسلمانان یې د خپلو کورونو سره مصر ته ولېږل. د شام هیواد په کلاګانو کې بندو عیسویانو څخه اوس هېڅ خطر نه و. یو خو د مرګ مسافرو د مخکې څخه په جنګونو کې د هغوی ملا ورماته کړې وه. بیا د دې نه وروسته د ګلیلې په میدان کې قطبغا مرګ او د تاتاریانو د لښکر د تباهۍ له وجې په هغوی باندې د مسلمانانو رعب ناست پروت و. د دې باوجود رکن الدین ببرس هغوی ته اخطار ورکړی و که چېرته تاسو د هلاکو خان سره مرستې وکړئ نو د شام د هیواد څخه به د عمر لپاره وشړل شئ.
بیا رکن الدین ببرس د مصر جنګیالیو څخه 100,000 جنګیالي انتخاب کړل چې مخکې په تاتاري لښکر کې شامل وو او د تاتاریانو د ټولو جنګي مهارتونو څخه واقف وو. قاهرې څخه له 100,000 جنګیالیو سره کوچ وکړ او د عمر مسکن کې پړاو واچوه. عمر د خپل 10,000 لښکر سره له دوی سره یو ځای شو. رکن الدین ببرس خپل 100,000 جنګیالي په 2 برخو تقسیم کړل. یوه برخه یې ځان سره وساتله او بله برخه یې ابو نواس ته وسپارله. دې سره 3 واړه جنرالان 10,000 جنګیالیو سره د شمال په لور کوچ وکړ. د شمال تر اخره پورې ټول شیان له منځه وړي نو د یورون د سیند په غاړه سفر د هغوی لپاره مشکل پیدا کولی شو. د دې مشکل څخه د بچ کېدو په خاطر یې د روم بحیرې په خوا کې د شمال په لور کوچ وکړ. د موصل په شمال کې په یوه غرنۍ سیمه کې پړاو واچوه. د پقاز غرب ولې خواته یې پروت برکای خان سره رابطه قایمه کړه. د دې ځای نه رکن الدین ببرس د تیزو سپرلیو یو ټولۍ د قاهرې په لور ولېږه او خپل وزیر زین بن زبیر ته یې حکم وکړ چې د روم بحیرې څخه تر قفقازه پورې ورسیږي او کومې سامان لپاره پوستې جوړې کړي. زین بن زبیر ته په حکم رسېدو سره سم په څو میاشتو کې رکن الدین ببرس د حکم په اساس پوستې جوړې شوې چې له دې لارې به هر وخت رکن الدین او عمر ته د مرستې سامان او تازه دمه جنګیالي په لاس ورتلل. 2 میاشتې په آرام سره تېرې شوې. دې غاړې څخه هم هېڅ حرکت په نظر رانغی. اخر په 1222 عیسوي کال کې د یخنۍ په موسم کې هلاکو په مصر د حملې په غرض د جنوب په لوري کوچ وکړ. په دې وخت کې د قفقاز د غرونو شمال څخه د برکای خان وراره نوکیالي د هلاکو پسې تعقیب شروع کړ. هلاکو د خپل لښکر سره ودرېد. هغه ته دا علم نه و چې هغه ته نږدې رکن الدین او عمر د خپل لښکرو سره کمین نیولی دی. هلاکو خان غوښتل چې په مصر د حملې څخه مخکې په برکای خان حمله وکړي. هلاکو واپس شو او د شمال په لوري کوچ وکړ. رکن الدین او عمر هم د خپل لښکر سره د هغه تعقیب شروع کړ. هلاکو د قفقاز غرونو څخه تیر شو او په نوکیالي لښکر باندې حمله وکړه. نوکیالي د لږ وخت لپاره مقابله وکړه. بیا شمال طرف ته د سیند په لوري تیښته پیل کړه. هلاکو د نوکیالي لښکر تعقیب شروع کړ. عمر او رکن الدین ببرس د هلاکو پسې شول. 3 واړه لښکر یو په بل پسې وې. په همدې کې د ترک سیند څخه تیر شول. نوکیالي د ترک سیند څخه تیر شو په ډیر تیزۍ سره د ولکا سیند په لور روان شو. دا د نوکیالي یو جنګیالي چال تخنیک و چې رکن الدین او عمر په مشوره یې جوړ کړی و. هلاکو خان د دې پلان څخه ناخبره و او د نوکیالي تعقیب یې داسې کاوه لکه وږی زمری چې هوسۍ پسې وي. ګمان یې کاوه چې ګوندې نوکیالي ته یې ماتې ورکړې ده. د پلان مطابق رکن الدین او عمر د خپلو 10,000 جنګیالیو سره د هلاکو خان په لښکر باندې شاوخوا حمله وکړه. هلاکو د نوکیالي تعقیب بس کړ تر څو د رکن الدین او عمر لښکر له منځه یوسي. کله چې هلاکو د رکن الدین او عمر لښکر سره مقابله شروع کړه نو موقع سره سم نوکیالي په ډېرې تیزۍ سره راواپس شو او په هلاکو باندې حمله وکړه. هلاکو د دواړو لښکرو په منځ کې ایسار شو. یوې خوا نه د مرګ مسافرو او ترکانو په هغه باندې خونړۍ حملې کولې او بله خوا نه پرې نوکیالي زړه بوژونکي او وژونکي حملې کولې. هغه ته چې د پښو زنځیرونه جوړ شوي وو د هلاکو له پښو څخه مځکه وتښتېدله ځکه پرې تنګه شوه. تر ډېرې مقابله ونه شوه کړی. فکر یې وکړ چې په تېښته کې خیر دی نو د ترک سیند په لور یې تېښته وکړه. د هلاکو خان لښکر چې کله د ترک سیند څخه تېرېده نو په سیند د پاسه پرته واوره ماته شوه. د هلاکو خان د لښکر یوه حصه دلته هم له منځه لاړه. هلاکو واپس بیرته هغه ځای ته راغی کوم ځای نه چې د نوکیالي تعقیب شروع کړی و. د نوکیالي رکن الدین او عمر د لاسه هلاکو د یوې بدترینې ماتې سره مخ شو. اوس هلاکو غوښتل چې له دغه متحد لښکر سره په خلاص میدان کې د جنګ کولو پر ځای چیرته ځان پټ کړي او وړو ګروپانو په شکل یو اوږد او چرکي جنګ شروع کړي. د برکای خان او هلاکو خان جنګ اوس یو طاقت ودرېولی شو. هغه د دښتې خاقان و خو د منګو خان د مرګ نه وروسته په دښت کې خاقان هم نه و تعین شوی. هلاکو د ماتې څخه وروسته په پراخه پیمانه ارمیني او ګرجستاني عیسویان په خپل لښکر کې شامل کړل. د دې نه علاوه هلاکو خان غوښتل چې اروپایي عیسویان د ځان سره ملګري کړي او یو نوی پلان یې جوړ کړ. نو د قسطنطنیې عیسوي حکمران لور یې خپل زوی ابقه خان ته وغوښتله. د قسطنطنیې حکمران ورسره ومنله او خپل لور یې د هلاکو زوی ابقه ته ورکړه. دا د هلاکو ډېر غټ چال مهارت و. غوښتل یې چې د اروپا ټول عیسوي حکمران د ځان ملګري کړي او یو نوی صلیبي جنګ شروع کړي. خو رکن الدین ببرس یې دا چال ناکام کړ. هغه برکای خان ته یې پیغام واستوه چې د قسطنطنیې حکمران بله لور نوکالي ته وغواړي. برکای خان همداسې وکړل. دې سره د قسطنطنیې حکمران دوهمې لور نوکالي سره واده وکړ. هلاکو ته اوس هېڅ ګټه نه رسېده ځکه چې یو لور یې د هلاکو زوی ته او بله لور یې نوکالي ته ناسته وه. دې سره رکن الدین د هلاکو د نوي صلیبي جنګ شروع کولو پلان ناکام کړی. بیا را ژوند کړه عبیده بن جراح قاقا. بیا را ژوند کړه عبیده بن جراح قاقا. چې امت ویش کړي خلفای راشدین راولا راشدین راولا د اسلامي نړۍ غم خوره تل شاهین راولا شاهین راولا.
خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو د 1240 عیسوي کال کې هلاکو د تیاری نه وروسته د یو نوي جنگ آغاز وکړ. مخکینی ټول نقصانات یې پوره کړل. ارمونی او ګرجستاني عیسویانو ته پوره جنگي تربیت ورکړ او جنگ لپاره یې آماده کړل. په دې ورځ کې به چې اسمان کې یو ستوری راښکاره شو، د هلاکو په لښکر کې نجمې جنگ مه کوه، جنگ کول ستا لپاره پیدا نه کوي. هلاکو د هغه خبرې ته هیڅ ارزښت ورنه کړ او د قفقاز په غرونو کې یو خطرناک جنگ شروع کړ. دا ځلونه کالي د یو طرف نه او رکن الدین او ببرس د بل طرف نه په هلاکو باندې حمله وکړه. عمر د خپل لښکر سره په کمین کې ناست و. کله چې جنگ شتو شو نو عمر د خپل کمین څخه راووت او د هلاکو خان په لښکر باندې د شا له خوا څخه یو خونړۍ حمله وکړه. هلاکو خان خپل 2 جنرالان نوکالي، رکن الدین او بنواس سره په جنگ باندې مصروف وساتل. خپل راواپس شو او د عمر مقابلې ته راغی. د هلاکو خان او عمر د جنګیالیو په منځ کې ډیر خونړۍ جنگ شروع، داسې جنگ چې خپل او پردي پکې نه پیژندل کېده. هلاکو او عمر په جنګېدو یو بل ته نږدې شو. یو دم هلاکو د خپل ساتونکو سره په عمر باندې حمله وکړه. د مرګ مسافر هم د عمر شاوخوا ته راټول شول، خو عمر د هغوی دایره ماته کړه او په هلاکو باندې حمله وکړه. کله چې هغه هلاکو په تور باندې په اوږه وواهه نو د څو تاتاریانو تورې په یو وار د عمر په بدن ولګېدې او ډیر شدید زخمي سو. نږدې و چې د خپل آس څخه راپرېوځي. په همدې وخت د مرګ مسافرو بیا هغه په دایره کې راګیر کړ او ځان سره یو شیبان هم راورسېد او د هغه درملنه یې شروع کړه. دې سره د هلاکو خان لښکر بیا ماتې وخوړه. هلاکو په جنګ شدید زخمي کېدو له وجې مړ شو. نوکالي، رکن الدین او ابونواس خپل لښکرو سره د هلاکو لښکر تعقیب شروع کړ. رکن الدین او ابونواس واپس بیرته د جګړې میدان ته راغلل ځکه چې هغوی خبر شوي وو چې عمر زخمي دی. نوکالي د هلاکو د لښکر تعقیب جاري وساته. د مرګ مسافرو د جنگ په میدان کې خیمې لګولې وې. په یوه خیمه کې عمر پروت و. شیبان د عمر زخمونو ته کتل. عمر به کله په هوش راغی او کله به بېهوشه شو. رکن الدین او ابونواس د عمر خیمې ته را داخل شول. هغوی ولیدل چې عمر ډیر شدید زخمي دی. په هغه بېهوشي راتلله او شیبان د هغه زخمونو باندې پټۍ تړلې. رکن الدین او ابونواس په لیدو سره شیبان راجګ شو. درې واړه د لږ وخت لپاره خاموش وو. دا چې عمر په دې سخت حال کې ولید نو د ابونواس په سترګو کې اوښکې راغلې. د شیبان په لور یې وکتل او له هغه یې وپوښتل زما د آقا زخم به په څومره وخت کې ښه شي؟ شیبان په خوله هیڅ ونه ویل. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې شیبان ولې څه نه وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درنه حضور کې را حاضرېږو تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم. محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم. د پاکون کې